اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو السلام علیکم. امید ده چې روغ جوړ او تندرست وئ. نن به په پیج نمبر 78 باندې مونږه light travels in a straight line دا یو ټاپک دی، دا به ډسکس کوو. صحیح ده. light travels in a straight line، رڼا چې ده روشنی. صحیح ده. دا ټریولینګ کوي، سفر کوي په یو نیغ لاین کې، په یو نیغ لکیره کې، په یو نیغ کرښه کې. صحیح ده. مطلب دا دی چې کم لومینس ابجیکټس چې دي د هغې نه چې کله رڼا ایمیټ کیږي، رڼا راوځي، نو دا چې ټریولینګ کوي نو دا په سټریټ لاینز کې کوي، مطلب په نیغو کرښو کې، مطلب دا نیغ رواني. دا چې کله د لومینس باډي نه رڼا ایمیټ کیږي نو دا په لاره باندې مطلب کرب کیږي نه، په دې کې موړ وغیره نه راځي، دا سیده نیغ سفر کوي، نیغ رواني. صحیح ده. وای لایټ ټریولز ان ا سټریټ لاین، رڼا چې دا سفر کوي په یو نیغ، په یو سیده لاین کې. لیټ اس انویسټیګیټ، راځي چې دا د دې تفتیش وکړو، د دې انویسټیګیشن چې دا وکړو. دلته کې یو اکټیویټي ده، اکټیویټي 6.5 سرګرمي 6.5. خانو په دې کې 1 نمبر ته وګورئ. وی ټیک 3 identical hard cardboard, make holes in all of them at the same position, place them vertically on the table as shown in the figure. درې یو شانتي سختې کارډبورډ چې دي ګتې دا راواخلئ او په دې کې بیا سوري وکئ. make holes in all of them، په دې درې واړو کې سوري وکئ at the same position، په یو پوزیشن باندې. مطلب دا دی چې که تاسو په دې کې په سیم پوزیشن باندې سوري کول غواړئ، مطلب کوئ، نو دا درې واړه آیډنټیکل هارډ کارډبورډز چې دي دا په یو بل له پاسه کېدئ او په برمه باندې، مطلب یا په یو سیز باندې هغې په مدد سره په دې کې تاسو سوري وکئ، نو په سیم پوزیشن باندې به دا راشي. place them vertically on the table as shown in the figure، او دا دغه شانتي ورټیکلی په دې ټیبل باندې تاسو کېدئ څنګه چې په دې نقشه کې تاسو ته لاندې ښودلی شوي دي. صحیح ده. بیا دلته کې لاندې وګورئ. نمبر 2 ته وایي place a lighted candle on the outside of first cardboard، او بیا یو خکړې مومبتي چې ده دا د دې نه دی بهر سیټ ته، د دې کارډبورډو نه دی بهر طرف ته، څنګه چې په دې ټیبل کې دلته کې تاسو دا ښودلی شوي ده. دا یو ځای ول دوی سیټ کړی دی، دلته کې دا مومبتي چې ده یخودي ده، او په دې ترتیب باندې دا کارډبورډ چې دي نو داسې 1 2 3 دا یخودي. صحیح ده. او دغه هول چې دی دی پکې په سیم پوزیشن باندې کړی دی، چې مطلب دا دی چې یو د بل نه اخوا دېخوا نه ټول په یو پوزیشن باندې. بیا دلته کې وګورئ adjust their positions، او د دې د پوزیشنز چې د adjust کوي، مطلب که یو پکې اخوا یا دېخوا یا کته بر نو هغه صحیح کوي تاسو. صحیح ده. The candle will be visible only when all the holes and candle flame are in one straight line. تاسو ته به د کینډل دا فلیم چې دی، دا اور چې دی، دا شعله چې ده، دا به تاسو ته هله ښکاري چې کله دا هولز په یو پوزیشن باندې، او د دې دا پوزیشن چونکې د دې سره برابر دی، تاسو ته به دا د کینډل دا فلیم چې دی، دا شعله چې دا به تاسو ته ښکاري، دا به تاسو ته په نظر باندې راځي. صحیح ده. بیا دلته کې 3 نمبر ته وګورئ. وای can you see the candle flame from the hole of the last card. تاسو دلته کې چونکې د دې سایډ نه موږ شروع کړو، نو دا د ټول نه لاست دا یو راځي، د دې نه چې کله موږ دا فلیم سیکو او د دې هولز د دې سوراخ، دا کوم سوراخ چې موږ کړی دی په دې کارډبورډو کې. صحیح ده. نو دا فلیم به پکې موږ ته په نظر باندې راځي. صحیح ده. بیا دلته کې 4 نمبر ته وګورئ. وای now displace one of the cardboard slightly. اوس په دې کې یو کارډبورډ چې دی هغه تاسو معمولی شانتي وخوځوئ، اخوا دېخوا یې کوئ. صحیح ده. try to see the candle again، او بیا کوشش وکړئ چې دا کینډل چې دی دا دوباره تاسو وینئ، سی کوئ through the holes په دې سورو کې. can you see the candle now، اوس تاسو د کینډل اینئ. صحیح ده. نو 5 نمبر کې وایي what inference do you draw from your observations، تاسو خپل د دې observations نه تاسو چې څومره مشاهدې وکړئ د دې نه تاسو څه نتیجې ته ورسېدئ، څه ریزلټ تاسو راوویستو. نو د دې نه موږ ته مطلب دا پته لګي
چې رڼا په سټریټ لاین کې سفر کوي. که په دې کارډبورډو کې موږ یو ډسپلیس کو نو موږ ته به دا فلیم چې دی دا شعله دا موږ ته په نظر باندې بیا نه راځي، ځکه چې د رڼا کم ټریولینګ پات چې دی هغه بالکل سټریټ دی. د رڼا د سفر کولو لار چې ده هغه بالکل نیغه ده. صحیح ده، رڼا سفر کوي بالکل په نیغ لاین کې. صحیح ده، چې په دې کې مونږ یو هم ډسپلیس کو د هغې دا هول چې دا به ډسپلیس شي، نو د دې وجې نه به بیا مونږ ته دا فلیم چې دا بیا مونږ ته په نظر باندې نه راځي. صحیح ده، نو دا یو لنډه شانتي اکټیویټي وه او د هغې عنوان زموږ سره دا و چې لایټ ټریولز ان ا سټریټ لاین. رڼا چې دا د فنیغ لکیره کې فنیغ لاین کې سفر کوي کله چې دا د لومینس ابجیکټ نه رڼا امیټ شي. صحیح ده، مطلب یو لومینس باډي دی، لومینس ابجیکټ دی، آرټیفیشل دی یا نیچرل دی، خو مطلب کله چې دا رڼا د دې نه امیټ کیږي خارجيږي نو دا سفر کوي په سټریټ لاینز کې. صحیح ده، آی هوپ چې په دې کې دومره څه مشکل به نه وي، په دې به تاسو پوه شئ. خو دغه خبره ده پکې چې لایټ ټریولز ان ا سټریټ لاین. صحیح ده، رڼا چې ده دا په نیغ لکیره کې په نیغ لاین کې په نیغ پاتوی کې دا سفر کوي. مطلب د رڼا د سفر کومه لار چې ده دا بالکل سیده. په دې کې موږ کارډبورډ ډسپلیس کوو اخوا دېخوا کوو، نو موږ ته په دا نظر باندې ولې به نه راځي؟ دا موږ ته په نظر ځکه چې دا رڼا کرف کیږي، نه دا بالکل نیغ موږ به د دې ځینې اینو چې کله دا په سیم پوزیشن باندې درې واړه. صحیح ده، کله چې موږ د دوی پوزیشن چینج کړو دا بیا موږ ته نه ښکاري. د دې نه علاوه که تاسو وایئ چې یاره موږ په دې باندې ښه پوه شو، نو تاسو په کور کې تاسو لیزر لایټ چې دی هغه به تاسو لیدلی. لیزر لایټ چې دی دا تاسو راواخلئ او هغه چې تاسو کوم ځای ته پوینټ کوئ، مطلب کوم ځای ته هغه تاسو نیسئ، د هغې دغه ریډ ډاټ چې دی دا به په هغه پوزیشن باندې چې کوم تاسو ته کوم ځای ته مطلب دا نیولی، نو د دې نه دا پته لګي. یا مثال په طور بیټري موږ راواخلو او هغه موږ په یو تیاره کمره کې ولګو. صحیح ده، د هغې کوم ریس چې دي هغه موږ ته ښکاري چې دا بالکل سیده بالکل نیغ د دې دا رڼا چې دا بالکل سیده تلي. مطلب دا دی چې رڼا چې دی دا د یو لومینس ابجیکټ نه د یو لومینس باډي نه دا بالکل سټریټ وځي، بالکل په یو نیغ کرښه کې په یو نیغ لاین کې دا سفر کوي. صحیح ده، آی هوپ چې تاسو په دې باندې رسیدلی. صحیح ده، او پر روان ویډیو کې به انشاءالله بیا فورمیشن اف شیډوز چې دا به ډسکس کوو. د روان ویډیو پورته سپارم په الله د الله په امان.